السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. السؤال الجنة في الدعاء. د جنت خواست کول په دعا کې. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي که څوک په دعا کې 3 واره جنت ته الله څخه طلب کړي، جنت الله جل جلاله ته عرض وکړي چې یا رب دغه ماته راوله. ومن تعوذ بالله من النار، که څوک د دوزخ څخه پناه وغواړي 3 واره، دوزخ الله جل جلاله ته وایي اللهم اعذه مني، زما څخه یې وساته، زما څخه یې وساته. نو محترمینو، دا د مغفرت میاشت ده. دا هغه میاشت ده چې انسانان الله جل جلاله له اور ازادي، چې مستحقین د اور وي. د روژه مات پر وخت باندې جنت ته الله څخه وغواړي، د دوزخ څخه نجات وغواړي، او دغه رنګه د پیشلمي پر وخت باندې دعای وکړي. کوم وخت چې تنده در باندې غالبه سي، کوم وخت چې د یو شي ته هوا وسي د خوراک، دعا د جنت وکړه چې یا رب ماته د دغه تندې بدله جنت راکړه، ماته د دغه وږي لوږې بدله جنت راکړه. جنت هغه څه دي محترمو، هغه ځای دی سبحان الله. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي چې تاسې یې غواړئ هغه څه کې شته. په جنت کې ځواني همیشه، په جنت کې ژوند همیشه، په جنت کې خوشحالي همیشه، په جنت کې صحت همیشه، د جنت نعمتونه همیشه، د جنت هر نعمت چې ټوله دنیا د یو چا سي، او د جنت لقا او دید لا هم پر ډیر دی. جنت هغه ځای دی چې الله جل جلاله د مؤمنانو دپاره جوړ کړی دی. خو د دنیا متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان دی مؤمن لره. په زندان کې چې یو څوک محبوس وي، بندي وي، هغه د خپل عمر شپې حسابي، سبا به ووځم، بله ورځ به ووځم، انتظار باس چې ته ودرېږه. اوس به د باچا له خوا څخه د روژې د میاشتې په خاطر باندې یا د اخترانو په خاطر باندې اعلان وسي، ګوندې په هغو کې معاف سم وبوسم. ایا تاسو یو بندي لیدلی دی چې په زندان کې هغه خوښ وي؟ تاسو یو بندي لیدلی دی چې د زندان څخه راضي وي؟ نو موږ بیا څنګه په زندان کې خوشحالي کوو، او موږ بیا څنګه په زندان کې ژوند غواړو؟ د مؤمن لپاره تر ژوند آخرت خیر دی، خو ژوند ولره خیر دی په طاعت او په عبادت کې. نو محترمینو، په دغه مبارکه میاشت کې جنت د الله څخه وغواړئ، د دوزخ څخه نجات وغواړئ، او موږ ته هم دعاوې کوئ. الله دې موږ تاسې ټول د تعلیم القرآن اورېدونکي او کوم مخلصین ورونه او خویندې چې زموږ سره شته، الله دې موږ تاسې ټول په دغه میاشت مبارکه کې د اور څخه آزاد کړي. الله دې موږ تاسې ټول هغه څوک جوړ کړي چې اهل د جنت وي، او الله جل جلاله دې مو جنت ته ورولي بې حسابه. الله جل جلاله دې مو مفت وبخښي. حدیث رقم 1310 صفحه 1411، کتاب دعا د امام طبراني. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.